په سر کې خشکي د څه د وجې جوړیږي او کم داسې شیمپو دی چې هغه انسان استعمال کړي چې د هغه سره ختمیږي. نو کله هم چې د انسان په سر کې دا خشکي جوړیږي کم ته چې ډینډرف ویلی شي نو د انسان چې کومه سرمن ده د سر والا کله چې دا زړه شي او دا سیلونه یې چې کم دي هغه خراب شي او مات شي نو دا د هغې نه دا خشکي جوړیږي. دویم دا چې کله د انسان په سر کې یو فنګس ورته ویلی شي جراثیم کنده چې ملاسیز یا فنګس ویلی شي کله چې د دې زیاتوالی راشي نو د دې نه هم دا ډینډرف او خشکي جوړیږي. او دریم دا چې کله انسان سرمن او سر خوش شي او هغه اوبه ډېرې زیاتې نڅکي نو د دې د وجې نه هم دا خشکي جوړیږي. او څلورم کم ته چې سیبورک ډرمیټایټس ویلی شي کله چې د انسان د سر سرمن چې کومه ده هغه غوړ یعنی تیل زیات پیدا کوي نو د دې نه هم دا خشکي جوړیږي. او پنځم دا چې کله د انسان په وجود کې هغه طاقت کمزوري وي کم ته چې امیونټي ویلی شي چې د بهر بیمارو سره په وجود کې جګړه کوي او بیماری وجود ته نه راپرېږدي نو د هغې د وجې نه هم جوړیږي. نو د دې ختمېدو دپاره کله هم چې تاسو شیمپو استعمالوئ نو تاسو میډیکیټډ شیمپو استعمالوئ او په هغې کې چې خامخا د دې دریو فارمولو نه چې یو فارموله پکې موجوده وي. اول نمبر فارموله کم ته چې کیټوکونازول ویلی شي چې دا پکې موجوده وي که بیا دا پکې نه وي چې زنک پایروتایون پکې موجوده وي که بیا دا هم پکې نه وي چې دا دریمه فارموله کم ته چې سیلینیم سلفاید ویلی شي چې دا پکې موجوده وي. نو دا تاسو ورته استعمالولی شئ چې د دې سره ستاسو د سر نه خشکي کم ته چې ډینډرف ویلی شي دا ختمیږي. او که چیرې ستاسو وجود کمزوری وي ستومانه وي تکاوټ محسوسوي ټیسټیرون مو کم وي نو د هغې دپاره خالص سراجید زموږ سره شته چې هغه تاسو ته په وټساپ میلاویدی شي. او که چیرې دې ویډیو نه لږه هم فایده تاسو ته میلاوي د خپل فرینډ سره شیر کولی شي د فایدې دپاره. شکریه.